کله چې الله شیطان ته وویل چې دلته نه ځه، نو شیطان بیا مخکې نه یوه خبره وکړه چې ما ته لږ وخت راکئ. انظرني الی یوم یبعثون. نظره معنی دی ډېر وخت ورکول او انظره لږ وخت. چې زه تاسو نه ډېر وخت نه غواړم، قیامت ورځې پورې وخت غواړم، نو په ما دومره زر عذاب مه راولئ او قیامت ورځې پورې زه د یو وړتیا غوښتنه کوم. نو شیطان په دې پوهیږي چې قیامت وخت دومره لرې نه دی، ځکه چې هغې دا هر څه ډېر نږدې نه لیدلي دي او فرشتو سره یې وخت تېر کړی دی. نو هغه په دې پوهیږي چې دا ډېر وخت نه دی او قیامت ډېر نږدې دی. خو هغه تر ټولو کې لویه وسوسه کوم هغه زموږ زړونو کې اچوي، هغه دا ده چې تا سره لا ډېر وخت دی، په ارامه کښېنه او ژوند نه خوند واخله. نو زه او تاسو دا پوهیږو چې موږ سره وخت شته، چې مرګ خو ځه نږدې دی، خو قیامت خو څه خبر چې کله راځي. نو الله وایي انهم یرونه بعیدا ونراه قریبا. موږ پوهیږو چې هغه وخت ډېر لرې دی، خو الله وایي چې زه هغې له ډېر نږدې ګورم. نو دا هغه اول شی دی کوم شیطان زموږ زړونو کې اچوي. او یوه بله خبره کوم چې ډېر خلکو رانه تپوس کړې ده چې الله خو شیطان له جنت نه وښکلی و چې ته مردود یې او دلته نه ځه. او بیا نور تاسو ته د کیسې کې معلومیږي چې هغې به حوا علیه السلام او آدم علیه السلام ته به وسوسې لیږلې. نو هغوی خو دواړه جنت کې وو، نو دی به دا کار څنګه کوو؟ نو هغه آسان ځواب دا دی چې الله هغې ته همدغه وړتیا ورکړې وه، یعنې هغه لرې وي. څنګه چې موږ خبر یو چې دا تباه د ټکي کې هم راځي، هغه کم لرې لاړ یا لرې وي، نو هغه لرې نه هم خپلې وسوسې موږ ته رسولی شي. او نن سبا وختونو کې دا پوهېدل موږ ته ګران نه دي، یعنې خلک موږ نه ډېر لرې هم وي، نو بیا هم موږ هغوی ته کتلی شو او هغوی سره خبره کولی شو. او که دا شیان د پخوا وختونو خلکو به لیدلي وو، نو هغوی به ویل چې دا خو څه جادو دی چې تاسو یو لرې ناست کس سره هم خبره کولی شئ. نو په دې پوهېدل ګران نه دي چې هغه خپل وسوسې لرې نه هم رسولی شي، ځکه چې هغه دا کولو وړتیا لري.